د کډوالو او بې سرپرسته یتیمانو د لاسنیوي په موخه د میدان وردګ ولایت سرې میاشتې ټولنې له لوري د څه باندې 320 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. د یادې ټولنې د سویل ختیځ زون مسؤل وایي په مرستو کې د 280 کډوالو کورنیو سربیره بې سرپرسته یتیمان هم شامل دي. افغاني سره میاشت ټولنې نه قلمه مواد توزیع کوي خوراکي چې په دې کې 40 کورنۍ یتیمان دي او 280 کورنۍ مهاجرین دي. دې ته دغه مواد موږ توزیع کړل او همدغه راز د مخ په همدغه روبه کې مخ ورځو کې موږ 270 هغو کورنیو ته مواد توزیع کړ چې د سیلابو له امله زیانمن شوي وو. کډوال د سرې میاشتې ټولنې له مرستو د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ له اسلامي امارت مننه کوي چې په بېلابېلو وختونو کې ورته مرستې رسولي دي. د سرې میاشتې ټولنې او د اسلامي امارت نه ډیره مننه کوو چې موږ سره داسې مرستې وشولې او له کوم وخت نه چې موږ راغلي یو یو تنه دا نه د نورې مرستې موږ سره کړي. ډیره مننه وشکه کوو. خیر ودسي. اول خو د اسلامي امارت نه ډیره مننه کوم. خدای دې ورسره ښه وکړي. همیشه دپاره موږ یاد ساتلي مهاجرینو سره د هرې نګاه مرسته موږ سره کوي او د سرې میاشتې خدای پاک بس خدای دې ورسره ښه وکړي. الله دې ښه لري. موږ سره ښه مرسته کړې ده. همیشه دپاره موږ سره مرسته کوي. خدای دې ښه لري. د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین ډاډ ورکوي چې د کډوالو بې سرپرسته ماشومانو او زیانمنو کورنیو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي.